سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه حمدي دی. د اډوبي فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 14مې ویډیو ته مو ښه راغلاست وایم. دوستانو، په تېره ویډیو کې موږ پر ډاج ټول، برن ټول او سپانج ټول باندې کار وکړ. نن راځو دوستانو پین ټول وایو او همدغرنګه دا نور اپشنونه. نو دوستانو، زه راځم اول به زه یو نوې صفحه جوړه کړم. د لوګو دپاره دوستانو عمومي چې موږ د صفحې سایز کاروو هغه ویت اول دوستانو دا باید تاسې پکسل ته واړوئ. نو دغه چې دی دوستانو 4500 باید ویت یې پراخوالی او 5400 دغه لوړوالی 300 پکسلز کې RGB کریټ. ما سره دا یو نوې صفحه جوړه سول د لوګو دپاره. نو دوستانو لوګو مې ځکه وویله چې پین ټول تر ډېره حده پورې د لوګو د جوړولو دپاره کارول کیږي او موږ کولی سو په دې باندې ښایسته لوګوې جوړې کړو. اول ساده پین ټول دی دوستانو. په دې ځای کې د اپشن لري شیپ یې څه کار کوي دوستانو. زه راځم دا نوې صفحې ته. دلته کولی سئ چې رنګ ورته انتخاب کړئ، هر رنګ چې ستاسې خوښ و. مثلا زه دا رنګ ورته انتخابوم. وروسته راځم کله چې مو کلیک ولګوئ دی تاسې ته داسې یو اشکال یا رسمونه چې شي کوي جوړوي. فقط کلیک لګوئ دی تاسې ته د شکلونه جوړوي. دا په شیپ کې دي دوستانو. او بل بیا دی فیت. زه به دا ایسته کم، کنټرول زید، دا به ټول زه ایسته کم. بل چې دی دوستانو فیت دی. فیت ساده هغه نقشه یې رسموي خو رنګ نه ورکوي. تاسې وګورئ رنګ نه ورکوي دی. وروسته که چیرې تاسې وروسته رنګ ورکوئ نو فقط دلته شیپ کلیک کوئ. دی بیا وروسته هغه رنګ ورکوي کوم چې په شیپ کې انتخاب سوی دی. کولی سئ دلته بیا چینج هم کوئ. خو دی هغه رنګ بیا دغه نو فیت د شیپ د فیت ترمنځ فرق څه شي سو. شیپ چې دی چې هغه ډایرکټ مستقیما رنګ ورکوي چې کله تاسې رسموئ د خپل لوګو یا د خپل شکل. او بل پیج چې بیا دی هغه ساده یو نقشه رسموي. وروسته بیا تاسې کولی سئ چې شیپ ته یې کنورټ کړئ. نو دا د همدې لارې تاسې کولی سئ فقط چې پیج مو رسم کړئ، دلته یې پر شیپ کلیک لګوئ، دی تاسې ته چې کېږي کنورټېږي او هغه شیپ ته اوړي. دا شیپ و پیج سول دوستانو. نو عموما دا په ساده پین ټول کې دا لومړی اپشن چې دی. بل دوستانو دلته بله خبره چې ده، زه به دغه شیپونه ایسته کړم. بل هم موږ کولی سو مثلا په انټرنیټ کې موږ یو لوګو پیدا کړله، خو هغه لوګو په دې ترتیب د ګورئ دا څوکې ډېرې خوپې دي. دا زه نسم کولی چې چاپ یې کړم، هغه به ډېره خوپه راسي. پر غټ بینر خو یې بیخي نسم چاپولی. نو د هغه د تیزولو دپاره هم موږ کولی سو چې د پین ټول څخه کار واخلو. مطلب مې بل هم دا هم دی دوستانو، که چیرې تاسې غواړئ چې د یو بل چا ډیزاین په انټرنیټ کې د بل چا ډیزاین یې غواړئ چې جوړ یې کړئ، مثلا هغه کاپي رایټ نه لري، نو تاسې کولی سئ چې جوړ یې کړئ او هغه پر خپل نامه باندې ونوموئ. مطلب نو هغه هم کولی سئ مثلا اوس که تاسې د بل چا ډیزاین راواخلئ، هغه دا رقم خوپي لکه دا لوګو چې ده، دا زه کولی سم چې داسې یې جوړه کړم لکه ما چې خپله جوړه کړې وي ټول مکمل. نو هغه د چی د لارې کولی سو، د پین ټول د لارې کولی سو. فقط راځئ که دلته تاسې شیپ انتخاب کړئ نو بیا که چیرې تاسې دلته کلیک لګوئ ګورئ نو دی رنګ هم ورکوي. زه هم یا اول چې دی ماته د نقشه رسم کړي وروسته بیا زه رنګ ورکوم. نو د هغه دپاره پیت تر ټولو ښه کار کوي. زه راځم پیت انتخابوم او بیا به راسئ دلته ګورئ دلته چپه کلیک، بیا دلته بل کلیک. دلته چې دا ګول ځای راځي دوستانو د هغه دپاره راځئ فقط هر ځای چې تاسې درېږئ وریښم کله کلیک ولګوئ چپه کلیک میله کوئ دی کش کړي داسې ګورئ. بیا به تاسې ته هغه ګول ځای هم دی چې شي کې رسم کړي. اوس په دې ځای کې ما یو څه مخته کلیک ولګوئ نو زه راځم بکس سپیس په کیبورډ کې به بکس سپیس کلیک کړئ، دی بیرته شاته راځي. کنټرول زید. اوس راځم دلته نږدې بیا چې شي کم کلیک کم نو دی به ماته هغه ګول ځای هم چې شي کې رسم کړي. الټ به ونیسئ دوستانو، پر دې ځای به کلیک ولګوئ، دی به دا ایسته کړي. بیا به مخته تاسې ته نوره هم لار خلاصه سي. ګورئ راځم بیا الټ، دلته به بیا الټ کلیک کړئ. دا سیده ځای دی نو په دې ځای باندې او دلته بیا هر رقم شکلونه دوستانو چې ستاسې زړه وي کولی سئ چې د پین ټول د لارې هغه چې شي کوي جوړ کړئ. اوس داسې یو پیت ماته رسم سو. زه راځم شیپ ته یې اړوم نو فقط پر شیپ کلیک ولګوئ ګورئ تاسې ته هغه چې شي کېږي شیپ ته اوړي. دلته به هغه رنګ چې ما غوښتی هغه یې نه کوي ور، نو د هغه دپاره به زه دی رانږدې کړم نور هم او بیا به راسم لوړ. دلته به راسو دته دی به کلیک کوئ ګورئ دوستانو، دی به کلیک کوئ وروسته اوکې کوئ
نو هغه رنګ چې پخوا و اوس یې هغه رنګ ورکوي. بل راځم دا بل شکل بیا هم رسم کو. پین ټول به زه کلیک کړم، دلته به راسم پیت، راځم دلته چپه کلیک لګوم، کلیک بل لګوم خو دا کلیک نه یې لګوم تر څو دا ځای ماته شي کې رسم کې. بیا راځم الټ دلته پر دا مینس کلیک کوم، مخ ته پسې راځم، بیا الټ، بیا راځم مخ ته، بیا هم الټ، راځم مخ ته الټ او راځم دې ځای ته دلته بیا الټ کلیک کوم، بیا هم الټ. ګورئ دوستانو چې هر رقم ستاسې زړه وي کولی سئ چې خپل شیپ اړوند چیز کې رسم کړئ. الټ دا اوس ماته یو پیت رسم سو. زه دا شیپ ته اړوم او د رنګ دپاره دلته شیپ ته راځم، په دې ځای کې راځم دا به ښه زوم کړم تر څو هغه رنګ زه کیچ کړم، هغه رنګ زه نور هم نږدې کړم. هغه دپاره راځئ دی کلیک کوئ او دلته به دا ځای څه تیز کړم. اوکې په دې ترتیب سره دوستانو اوس راځئ په لایرو کې هغه پخوانی لایر چې کوم و هغه ایسته کړئ، یوازې به ستاسې سره دغه نوې جوړه سوې لوګو چې شي پاته سي. نو راځم دا لوګو به زه انتقال کړم بلې صفحې ته چې نور هم ښه معلومه سي. دا به دلته زه را انتقال کړم او دلته به یې کښېږدم. تاسې اوس وګورئ دوستانو پخوانۍ چې کومه لوګو وه هغه دا څوکې ډېرې خرابې وې، مګر دا که زه هر څونه نږدې کړم څوکې نه خرابېږي او خپل حالت د لاسه نه ورکوي. تاسې کولی سئ چې د بل چا ډیزاین په دغه ترتیب خپله جوړ کړئ. ګورئ دا هم خپله جوړ سو او بل هم ځان ته خپله څه شي سو جوړ سو. اوس دوستانو په دې ځای کې پین ټول کې نور اپشنونه هم لرو. بل پری فارم پین ټول دی، دا دوستانو داسې کار نه کوي چې موږ په کلیک باندې دا ډایرکټ کار کوي. تاسې ډایرکټ کولی سئ لکه پنسل چې په کلیک نیسئ، راځئ خپل شیپ چې شي کوئ رسموئ. ګورئ دوستانو دا داسې کار کوي، بس داسې یو شیپ یې ماته مطلب رسم کوي. لکه پنسل دا بس ډایرکټ مستقیما دا موږ سره کار کوي. دا د دوام ټول دی او بل هم کرویچر پین ټول دی. دا به دوستانو د دې دپاره دی چې مثلا یو تاسې کولی سئ په دې باندې خپل ډایرکټ ګوري دوستانو دا بیا الټ هغه کیسه نه لري، دا ډایرکټ فقط دغه کوم لاین چې دی دا راکش کوي دی تاسې ته نوی شیپ رسموي، یعنې کلیک نه غواړي، فقط په موس باندې دا شی چې کوي کاش کوي. او کولی سئ چې په زاړه پیت کې هم چې وکړئ ایډیټ وکړئ. مثلا دا پیت دی، په دې کې زه غواړم ایډیټ وکړم، په دې کې هم زه کولی سم چې نور نوي کریشن چې کوم ترسره کړم. ګورئ دوستان دی هغه نور پیت هغه چې کوي دورې راکشوي او نور نوی شکل ورکوي. دا بل سره ډېر فرق اوسو، پخوا دی په دا ترتیب سره و. او بل هم دوستانو اډ انچر پوینټ ټول دی، که چیرې تاسې رسم کړی وي یو پیت تاسې ولرئ، مطلب په دې ځای کې دا پیت دی، زه غواړم چې دلته یو بل ساحه او بل پوینټ هم ورکړم، نو زه کولی سم چې د اډ انچر پوینټ په لارې دا شی وکړم. او که غواړم چې هغه ډیلیټ کړم نو بیا ډیلیټ انچر پوینټ دی، مثلا زه غواړم دا بیرته چې کړم ډیلیټ کړم. ګورئ دا پوینټ زه ډیلیټوم، فقط یو کلیک ولګوئ دی تاسې ته هغه چې کوي ډیلیټوي. کمل هر پوینټ چې تاسې غواړئ هغه ډیلیټوي، ګورئ ګرده یې ډیلیټ کړئ. او بل هم کنورټ پوینټ ټول دی دوستانو، مطلب تاسې غواړئ چې داسې یو پوینټ چې کوي کنورټ کړي، داسې کنورټ کړي چې هغه بل شکل ورکړي، هغه ته کولی سئ د کنورټ پوینټ ټول د لارې هغه کار ترسره کړئ. دوستانو ساده پین ټول سو چې موږ کولی سو مختلفې لوګوې په دې باندې جوړې کړو. ته سټروک ورکولی سئ، مطلب دغه رنګه اندازه یې ورکولی سئ چې په څونه اندازه کې تاسې غواړئ چې د خپل دغه جوړ کړي. تاسې اوس وګورئ اوس به دی په ډېر کم کلیک به بیخي ډېر جوړېږي. ګورئ او سټروک هم ورکولی سئ، هر رنګه سټروک چې ستاسې خوښ و په هغه ترتیب تاسې کولی سئ چې هغه ته سټروک ورکړئ. ستاسې له توجه نړۍ مننه دوستانو.
په بل درس کې به پر ټکسټ باندې کار کوو، هوریزنټل، ورټیکل او دغه رنګه ورټیکل ټایپ ماسک، هوریزنټل ټایپ ماسک. ستاسو له توجه نړۍ مننه. د خدای په امان.